السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ما سره زمون ګران ورور شاهد انور اسره ملمه دی او ان شاء الله زه به ټول هغه پښتنې کوم چې تاسو ذهنونو کې دي او د بارک به هم معلومات اخلو چې کوم ځینې شروع کړه او څنګه الله سبحانه وتعالی دې مقام ته راورسو. شاهد ورور اول خراغلاست ما د لایف سیشن ته ډېر مننه زما دعوت دی ومنو او وخت راته راکو. جزاک الله، تاسو هم ډېره مننه وخت یې راکو او څنګه دی تاسو ښه؟ الحمدلله احسان دی. ستا کانټنټ ډېر خلک په ټیک ټاک باندې په سوشل میډیا کې فیسبوک باندې همداسې په نور شیانو باندې دوی ګوري او ډېر خلک دې یعنی ډېر څه زده کوي په دې پوهېږي چې ژوند کې نور څه هم شته د نسبت دنه چې یا 9 to 5 جاب وکړي یا یو ځای کې فقط مزدورکاري وکړي یا د بزنس اپورچونیټیز په انټرنیټ باندې هم شته خصوصا امازون باندې. لیکن بعضې خلک به دا احساس هم وکړي چې تاسو دا غریب څوک چې غریب دی یا غریب بودن هم داسې یو جرم غوندې ټاکلی ځکه تاسو خلک ته چې د غریب سړیانو بچیانو که نه څنګه دا د حلف استفاده کوئ فکر نه کوئ چې بعضې خلک په ده باندې ښه به نه لګېږي؟ زه پخپله د غریب سړي زوی یم. غریب سړي زوی او غریب سړي زوی دغه خبره زما پلار پخپله غریب دی نو ما غریبي لیدلې ده نو ما ته پته ده چې د غریبۍ درد څومره وي، غریبۍ څومره مشکلات وړي. نو دا زما پړه کې د دې سره دغه نشته. زه پخپله د غریب خاندان نه په 2 کمرو کور کې زه د خټو پیدا شویم او موږ ټول داسې پیدا شوي. یو سړی د قارون په خزانو نه دی ناز، خو هر سړی د غریبۍ نه راوتی دی او هر سړي په زړه کې یو درد دی. خو بعضې انساني د هغه وی آف ایکسپرس چې کوي څوک چې چاته ښیي مینه، بعضې جو په سر لاس وهي، بعضې غوسه ناکي، غوسه یې نه پوهېږي. نو د دغې وجې زه دې ته یم چې د غریب سړي زامنو زه پخپله د غریب سړي زوی یم. سم شي جی. نو بل حفظ ول نه استفاده کوي فقط دنه چې غریب سړي زامنو ته ووایي فکر نه کوي بعض خلک به خفه کېږي؟ نو زمونږ پښتنو کې یو کار دی، دی په مینه نه پوهېږي. دی تا ته پته را د مینې په یو کس په مینه خبره پوهېږي د مور، که ده ته ښځه هم په مینه خبره کوي دی نه مني. پښتون د یو سړي د مینې خبره مني هغه د مور، نور خو چې پښتون ته لګی لکه ګټې ته چې لګی. ستا هدف په غریب سړي زامنو ویلو باندې دا دی چې دوی باید پاڅېږي او څه شی وکړي، غوسه شي او په غوسه کې څه شی وکړي، په غوسه کې څه شی وکړي. دیله چې پیغور ورکوي که نه پیغور، پښتون له پیغور داسې لکه د سترګې له چې ډکې وړي، یا خو جدی به راته کنځل وکړي یا خو غړس پکې یا به د جراپاس یخ بشي. نو څه پې کول غواړي چې دا خبره دوی واوري، دوی باندې څه کول غواړي، څه دې وکړي دوی؟ زما همیشه پخپله دا ګول دی. زه ملیشیا ته درغلی یم 2015 کې ستاسو سره ما ملاقات کړی، موږ د الله په لاره کې هم وتي یو. په ملیشیا کې ما هغه 2.5 کاله ما ضایع کړه خپل. موږ یو دفعه نه څو دفعې سره ناست هم خبرې کړي. ما په ملیشیا کې پښتانه ولیدو چې یاره زما په شان په مسجد انډیا کې کار کړی په 900 رنګۍ کلونه دومره پیسې به وي زموږ سره چې د بس کرایه به وه او 100-200 رنګۍ به کور ته لېږلې او خوراک به یې وکړو. دا زمانو دا د ټول د ملیشیا د پښتنو حال و. زه دوبۍ ته تلم، په دوبۍ کې ما پښتانه لیدلي چې په کمپنیانو سره په 900 په 1000 درهمه کار کوي، څوک ګاډي چلی، ټول عمر 4 کاله وباسي او 4 کاله چې دی پیسې راشي د دې سره دومره پیسې نه دي، هغه ټیکټ په قرض والي او دې سیب صابون شیمپو یو پیټۍ 2 ډکه کې ولاړ شي 9 ورځې او 14 ورځې پس دی واپس راځي په سایکل کې دی چکر وایي. زه په خپل سعودي ته تلم، زما پلار په سعودي کې 40 کاله مزدوري کړي او دا به زه تا ته قسم وکم چې زما پلار په دې 40 کاله کې 40,000 ریال نه دي جمع کړي. 40 کاله زما پلار مزدوري کړي، په دې 40 کاله کې زما پلار 40,000 ریال نه دي جمع کړي. که زما پلار په دې 40 کاله کې په میاشت کې 1,000 ریال هم بچت کولی، زما پلار 40 کاله ژوند کې به د هغه سره صرف 40,000 ریال، خو هغه سره هم نو جی. نو بیا زمونږ پښتنو کې زمونږ خلکو کې دا سوچ نشته چې مونږ ټول عمر د کمپنۍ له ورکو چې مونږ بوډا شو. زما پلار چې له 500 نه بره شو، خو 500 نه بره شي ضعیف شي نه اوس بیا پاکستان ته لاړو. دا خو الله پاک دې پښتنو بچو له ډېر طاقت ورکړي چې خپل مور پلار ځان سره راکاږي، لکه د قبر پورې بندوبست کوي. نو دا خو الله په دې ډېر غټ رحم کړی چې دا بچي وساتي. دا زموږ سوچ هم داسې دی، لکه نه بدلېږي. دا زموږ ذهن دی بس چې بچي چې دي زموږ سرمایه ده، په بوډاوالي به موږ ساتي.
نو والد صاحب چې موږ بیا پاکستان ته ولېږو نو اوسه پورې نه هغه کمپني زما د والد صاحب تپوس کوي چې یاره تا خو 40 کاله موږ له راکړي نو ته هغه یو ریال لېږي بس دغسې مسله کې پاتې شي زموږ خلک. یعنې ته په خپل پلار باندې په قارې ځکه په خلکو په قارې نو په پلار خو په قار ځکه یم چې یو خو پلار موږ ته هم وخت رانه کو زموږ مور ته یې وخت ورنه کو دغه هفتې له به راغې دوه له راغې د هغه ګناه زما پلار هم او یو ماحول وسره هغه په کوم ماحول کې په سعودي کې رکسانو سره پاتې کېدو یو شان ذهن او سحر پاسا مزدوري لزا سالور کال او باسا او دغه دوه کمرې کور دی او بچو له خوراک فیس دی لکه بس دا په یو سایکل کې دا خلک او دغه د مریضانو ګولې دي بس دا زمونږ د پښتنو یو تکړه دا خو یو نتیجه کېدای شي چې هغه دومره تکلیف وباسو ماشاءالله ته ځوان شوې غټ شوې نفقه درکړه ته او ته اوس دلته نو دا هم یو نتیجه یعنی مثبت هر نتیجه داسې نه راوځي هر نتیجه که عموما وګوري هر نتیجه که د پښتنو په دغه کې وګوري زه ته داسې څوک نشته چې وایي ما په سعودي دوبۍ کې 40 کاله تېر کړي هغه بیا زما پلار هم زما سره دا کار کړی په خپل ضعیف شو زما یو ورور بوتو زی بوتلم زی په ټریپ کې چالم خو زه ته ووتم زه ته شاته ته ملیشیا ته کوم کال کې راغلی وې؟ زه په 2013 کې درغلی وم 2013 کې بالکل فکر ماته بختی بچا معرفي کړی وې ته کنه بالکل 2013 ها 2013 دیاله ستر غول ملیشیا ته سو کال 2 کال ملیشیا کې وې کنه یا 2015 کې دی بیا لاړم 2015 کې ته لاړې او بیا دوبۍ ته لاړې نه تایلند ته تلم او بالکل تا ماته شی ویلی ولتم تایلند بیا دوبۍ ته راغلې او تایلند بیا دوبۍ ته لاړم او دوبۍ نه بیا امریکا سعودي عرب ته لاړم بالکل سعودي عرب ته لاړم سعودي نه بیا امریکا ته لاړې او سعودي نه بیا امریکا ته لاړم او په کوم کال کې امریکا ته ورسېدلې په 2016 کې راغلم 2016 کې ها وس زبدي 2016 ته بیا راځم 2019 بیا راځم لیکن دلته یو پښتنه ده یو کړه ز ستا ویډیوګانې په ټیک ټاک کې وګورم په انستګرام کې وګورم په یوټیوب کې وګورم زه به دا فکر کوم چې شاید انور ما نه څه غواړي زما به همیشه که زه کانټینټ اچوم کانټینټ پروډوسر یم زما به همیشه دا میسج چې کوم شی ما کړی ډویبل دی یو کار کیدونکی دی یو انسان دی هغه ټول عمر مزدوري وکړي هغه لک روپۍ نشي ګټلی او زه ورته یم چې یاره دا 1 لک روپۍ چې ته په ګنټه کې ګټلی شي څه رقم ته دا طریقې خلکو ته ښیي چې څنګه وګټي بالکل نو چې زه تا ته طریقه یا خو اول خو د انسان سوچ له دا راځي چې یار زموږ خلک کته کامیاب سړی وګوري او کامیاب وي او ډېرې پیسې ګټي زموږ خلک یا پاوډر خرڅوي یا غلط کار کوي دا خبره نه ده په دنیا کې داسې خلک ته داسې کمپنیانې دي چې په کې هغه ملیونز اف ډالر جوړوي داسې خلک دي چې په کال کې بلیونیر دي داسې خلک دي چې ټول عمر والی هغه پیسې نشي جوړولی او هغه ایلان مسک ته وګوره جف ته دا خو زموږ په شان انسانان دي د بل ځین نه دي راغلي هر سړی د ورکوټ نه شروع کړي او هر سړی او دا ټول د غریب سړی زامن دي که په دنیا کې ته کم کامیاب سړی ګوري دا ټول د غریب سړی زامن دي خو دی هغه زنځیر مات کړی دی تللی دی وتی دي داغه د کور ذمہداریانې او خوراکو او خپلولي دی پرې خو دی دا پرایورټي خو دی چې دنیا کې نور څه هم شته دنیا د 2 ورځو ژوندۍ نه ده چې لکه زموږ پښتانه وي چې نه دا د 2 ورځو ژوند دی او قبر ته بزو دا سلفش انسان دا خبرې کوي چې یاره 2 ورځې ژوند نه دی هغه ژوند چې ډېر اوږد دی خو چې څوک په ښه طریقه والي نو زما همیشه دي ته دا میسج که چېرې ته یو کمپنۍ له 50 کاله ورکې نو ته دغه 50 کالو کې د 50 کال خپل کمپنۍ لکه ته خپل کا 50 کال پس تر کمپنۍ نه وځي ا کمپنۍ ته نه ساتي خو که 50 کال ته خپل کمپنۍ لور کې تا ټول عمر کمپنۍ او پروسی دي ساتي اوس بل سوال دا دی کنه زه د سی بووي چې یو کس په دوبۍ کې دی په ملیشیا کې دی په پېښور کې دی په کابل کې دی هغه وی صحیح شو زه تاسو سره شاید انور سره راضی یم سچوي سره مکمل راضی یم کم دینه شروع کوم نو د دې په دا کې زما منټورشپ پروګرام دي ته ما جوړ کړی پیډ منټورشپ ته پای کې سټوډنټس کمیونټي دا زما سره د افغانستان نه خلک ته زما سره د دوبۍ نه زما سره د سعودي نه د دنیا نه چاپیر زما سره سټوډنټان دي او هغه کې
یو خبره دا ده چې دا ټول سټوډنټان ما یو ځای ته راغونډ کړي په سټوډنټس کمیونټي کې هغه ته مسلې هغه شیر کوي هغه ته کامیابی میلاویږي زما سره د سټوډنټان دي د افغانستان دي چې په سعودي کې کار کوي اوس خپل په امیزان باندې خرڅي د ورځې دغه به د میاشتې 3000 ریال شغوز د ورځې 3000 ریال جوړي نو چې ته وګوري چې هغه چې میاش لګوله 3000 ریال موږ نشو ګټل دا څنګه چلو شو چې لکه موږ د ورځې څه شکل امازون اف بي اس استفاده کوي ک ډراپ شپینګ کې څه شکل اف بي اي کوي امازون اف بي اي کوي اوس پښتنه دا چې ستاسو کورس چې څوک واخلي منټرشپ پروګرام د فیس وی او فیس څومره ده د دې $297 چې د سټریټ فی دی ون ټایم فی دی نو فکر نه کړه د خلکو ته افغانستان او پاکستان کې ډېر جګ بوي خبره دا ده چې بعضی هر سړی آیفون استعمالوي هر سړی چې د فضول شیزونو لپاره پیسې لري دا کورس زه فری کولم شمه بعضی ډېر خلک ته د فری سی څه فائدہ نه اوس کته بلار واریم ته مال روټي راوړي زم چې یاره تیرا کې شاید دا والا زه بلا سوچ کوم چې یاره ساړه وکړو یاره د دنه پاتې شو نو همیشه د یو شی باندې چې کله پرایس ټیګ ولګي دا بیا خلک چې ډېر سیریس نو د دې وجه دا کزبو ته په یوټیوب باندې کورس هوتا ته پتر په یوټیوب ډېر خلک څوک سیریس نه لري کله پیسې ورکي ته بیا دا سوچ کې چې یاره په دې شي خو ما پیسې ورکړل لکه موږ چې څنګه سکول ته خلک سرکاري سکول ته ځي سرکاري سکول خلک دومره سیریس نه لري خو چې کله منګه دغه ته پرایویټ سکولونو ته ځو آی کې موږ وهلم خرو آی کې موږ ډریسینګ هم خکو ولې موږ وایو چې زموږ مور پلار هر میاشت پیسې ورکوي نو چې موږ ته خ ګریډ زړو چې موږ مخکې لاړ شو دا خبره تاسو سره راځي ما چې یو شی عموما د پښتنو کمیونټي کې دا یو غټ مشکل دی چې موږ هر څه غواړي فری وخلو او یعنی دا عمده مشکل موږ سره شته دی چې موږ غواړو هر څه باید موږ ته فری وي ایجوکیشن باید فری وي یعنی هر څه باید فری وي موږ اکثر هغه ویلیو ته نه ګورو چې دغه شي نه د څومره بیرته ګټه اخیستی شم چې دومره زه انویسټمنټ وکړم خو موږ د یعنی هر څه غواړو فری لاس سره وړو ځکه موږ چېرته نه ځو یعنی زه په د فیس کې خلاف نه لرم فیس باید پکې وي لیکن دا خو تقریبا 299 فکر نه کوي چې زیاتې پیسې دي زما پوښتنه دا ده زما په مقدار کمی پیسې دي نو اوس ته خو خپل ماشاءالله میلیونر یې که نه نو اکثر دا د 1 year سیلري کېدلی شي زما په خپله دا هر پښتون ته دا پیغام دی زه په خپله په امریکا کې پاتې کېم په امریکا کې داسې منټورشپ دي چې په هغې خلک 50 $1 لک ورکوي بالکل دا سوچ موږ نه لرو چې یار دا $1 لک دي موږ دا سوچ لرو چې یار دا زما په دماغ انویسټمنټ دی زموږ خلک انویسټمنټ کوي په صابون شیمپو کوي لامبي او خوراک کوي خو دلته دنیا کې خو لس کالدار یا لس افغاني انویسټمنټ کیږي کنه بالکل خو دنیا کې داسې خلک شته چې هغه په خپل مزغو انویسټمنټ او د دنیا د ټول نخښه انویسټمنټ د خپل مزغو د کچري ته ماته یو کاروبار راوړي چې شاید دا کاروبار ته پدې کې $1,000 انویسټ کاوه دا کاروبار ماته پته نه ته ماته بل ځای چې شاید کته دا $1,000 اول انویسټ کړه کاروبار زده کې نه زی په کاروبار کې نه لګوم زی اول په پوهه په زب اول ځان په پوهه کما زب په ځان پوهه کم زده کم زی مچ یار نه په کاروبار کې $1,000 ولګم خو زنه پوهیږم او به بیلم د لاس نه به میلاړ شي خو کچری زه د $1,000 چې دی اول ځان په خپل دماغ انویسټ کم ورسته به بیا زه چې د کېدې شي ګارنینګ وکم زه باغې طرف ته لاړ شم زه پکې نور خشم نو فیس چې دی زما په پاکستان کې 50,000 روپۍ چې دي دا نن سبا ته ګوري خلک 3 لکه په آیفون ورکوي ګورده پسې خلک خرڅوي زما د منټورشپ د پاره هم چې خپل سترګې خرڅيږي وګورئ څه باندې سترګې مخ خرڅو خیر دی ګپ لګو لک خلکو د ځان معرفي کې شاهد انور څوک دی زما پیدایش دی په سواد پاکستان کې په 1995 کې د ډیر غریبي کورنۍ نشه منګه چې سر راو چت کړه منګ به همیشه د مور نه دا ورېدو چې تاسو پلار په سعودي کې پاتې کیږي او زما پلار به 15 کاله پس راتو 15 کاله پس راتو او منګ ته یاد شي زما پلار لدی الله ډیرو مورو کې مګي سکول ته ویلې ګلو او زمنګ دا روټینو چې سکول ته وتلو او د سکول به کور راتلو ما په نهم جمعات کې سکول ډراپ کو ملیشیا ته دراله سکول ډراپ کېدو وجدان دي چې یار زه یا غریب ما یا زما پلار فیس نشو افورد کوله یا زما سکول کې زما ښه ګریډز راتلو
ما به سیکنډ پوزیشن اغوستو، تھرد په سبق کې بد نه وم، خو اوور آل چې به ما خپل استادانو ته وکتلو، ما به سرکل ته وکتو، ما دا وګوره زمونږ دی استاد چې دی ګولډ میډلسټ دی راغلی دلته په 15,000 نوکر دی، موږ ته سبق وایي. ډېرې خبرې دي چې تا انسان د بعضې انسان ذهن چې په هغې زر ورشي. سکول په دې وجه ډراپ کو چې یاره ما کې زه به ټیک شو 12 به وکړم، بیا به یونیورسټۍ ته راشم، ډېره لکان مې ولیدو د ډیګري زه بیا ځم پردۍ مزدورۍ به کوم. خو د دې نه ښه دا ده چې راځه د وخت نه ځان وباسه، د وخت نه څیزونه زده کړه، د وخت نه د کم ټایم چې زه سکول ته ورکوم، زه هلکانو ته دا نه یم چې تاسو سکول پرېږدئ یا تاسو تعلیم ښه شی دی، خو دوه تعلیم دی، یو سیلف ایجوکیشن دی چې هغه موږ د سیلف ایجوکیشن موږ ته په زندګۍ کې په کار راځي، هغه حقیقي تعلیم دی. لکه څنګه چې موږ دنیاوي او اخري علم دی، موږ وایو یار اخري علم چې دی هغه موږ له په جنت کې، دنیاوي دلته. نو دواړه په دنیا کې چې د سیلف ایجوکیشن زموږ خلک په دې نه پوهیږي چې په سیلف ایجوکیشن زموږ په صحیح زندگی کې په کار راځي، او دا کوم په سکولونو کې چې موږ ته ایجوکیشن راکوي دا صرف زمونږ ته بیسیس د کوي او غلامۍ طرف ته بوځي چې بس یاره تاسو بیا سوال دا پیدا کېږي ته چاته به ایجوکیټډ وای؟ زه ایجوکیټډ انسان هغه انسان ته وایم دا نه د لایک زه د ډیګریانو ډیسریسپیکټ بالکل نه کوم. زم د ډیګریانو په خلاف هم در ته پاک وایم. زه ګوره زه هغه سړی ته ایجوکیټډ وایم، هغه سړی ته کامیاب وایم چې یاره د د لپاره یو تعلیم یافته د هاورډ نه یا د ښه یونیورسټۍ نه راوتی د لپاره کار کوي، خیر دی که دی په عامو جامو کې، خو چې د لپاره سوټډ بوټډ سړی کار کوي. یعنی ته هغه چاته ایجوکیټ وړه څوک چې پوهېږي څنګه خپل فکر وکړي، بالکل چې څنګه خپل کاروبار مخې ته بوځي او په نورو کار وکړي او په خپله په آرام کړي. نو بیا ساینټیسټ به څنګه چل کوي، ډاکټران به څنګه چل کوي؟ نو هر ډاکټران چې دنیا اوس بدله شوې ده، که ډاکټران وګوري ټول ډاکټران چې دي کاروبار ته راغلي، ولې ډاکټران ستړي شوي؟ ډاکټر وایي که زما لاس پر پیدو شو زه بیا سرجري نشم کولی. نه نو څنګه چل به کېږي؟ اوس ټول ډاکټران کاروبار وکړي، ټول ډاکټران بزنس وکړي، که عموما وګورې په دنیا کې وګورې ډاکټران شو، انجینران شو، هر سړی چې دی د هغه فیلډ نه رو راوځي انویسټمنټ کوي. کمه پیسه کتا زمونږ په مخ کې په شاته وګوري، په افغانستان کې پاکستان کې ډاکټرانو یو ډېره غټه ویلیو ده، خلکو ته ډېر وایي چې یاره دا ډاکټر سړی. دلته که چېرې بهر دنیا ته تراوځي او بهر سوچو کې نن سبا عموما ډاکټران که هغه ډاکټري کوي هغه به سره خواته ځان لا 7-11 کولاو کړی، ولې هغه ته پته ده چې یاره زه په یو ټریپ کې ټول عمر په هسپتال کې، اوس نن سبا خلک نو باسي ډاکټر خو 24/7 چې دی په هسپتال کې. نو اوس هر ټریپ نه سړی ځان له راوځي، هر سړی ځان له زمونږ خلک په سایډ هسل باندې بالکل نه پوهېږي. زمونږ خلک اکټیو انکم تشریح کوتا ته سایډ هل تشریح کوتا کنه پیسیو انکم سایډ هل تشریح کوتا انکم دا ده. اوس زمونږ پښتانه دي د اکټیو انکم خبر به تو کوم او د پیسیو. پښتون اکټیو انکم کوي د په سعودي دوبۍ کې کار کوي، کده د سعودي نه واپس کور ته راشي د به هفته په زیولي هغه کار اکټیو دی، د وجود الته په کار دی چې د تنخواه ورکړي. داسې نشي کېدی چې د سعودي نه راشي او ټول عمر د کور کینی د سعودي نه پیسې په یو وخت کې کېدی شي که چېرې د پیسیو انکم جوړ کړي. پیسیو انکم څه کېدی شي؟ ته ځان له یوه رشکه واله الکه سړی لی ورکوه، دا والا زما کور والا هر ماښام چې 300 روپۍ ورکوه، دا پیسیو دی. هغه دله رشکه چلی، ته دکان کولاو که څوک پکې کېنوه الکه دا پیسې دا دي، تا له ماله دکان چلوه، دا پیسیو دی. په سټاک مارکیټ کې انویسټ کا ډیویډنډ دی اله، دا پیسیو دی. امیزان اف بی ای کوه، سامان امیزان ته ولېږه، هغه پیسیو دی 100%. اوس په امیزان کې دا فایده ته په افغانستان کې ناسې ته یورپ ته پیاده مزه ځان کوه، ته د افغانستان نه کېنه جرمني د خوښه ده، په جرمني کې امیزان اف بی ای کولاو کا، هلته سامان خرڅوه، جرمني نه به ته یورو راځي، جرمني ته چکر له لاړ شه. بده ده دا خبره. دلته خو هغوی به کمپنۍ ضرورت لري، که کمپنۍ به جوړوي نو کارونه به کوي. امیزان اف بی ای کې کمپنۍ ته ضرورت نه نشته کمپنۍ ته. نه په دې کې صرف پاسپورت لګي. انډیویډوال په امیزان کې دوه قسمه اکاونټ دي، یو کمپنی والا ده بزنس، یو انډیویډوال. انډیویډوال دا مطلب چې انسان په خپل چې دا کار زکوم نو په خپل قومي آی ډي باندې یا په پاسپورت باندې په امیزان کې اکاونټ کولاوي. جی یو پښتنه خلک به دا وایي چې ته 2019 کال کې امریکا ته راغلی، څه شروع کړه؟
د چې امریکا ته نمخ کې په سعودي کې زما د پیزارو زبر سعودي نه راوالم سعودي ته چې کله لاړم ما خپل پلار حالات ولیدو زما پلار په ضعیف شو په سکول کې چوکیداری کوله نو چې کینې اق زوړ سوچ ته راوړي بچیا ځان له کار وګوره په ملک کې بیا ځان له کور جوړ